بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو خپل د درس په ادامه په ورډ پروګرام کې وو. فایل ټیب په فایل ټیب کې موږ ته انفو ویل چې په انفو کې دلته انفو خپله د انفارمیشن مخفف دی چې لومړی په دې ځای کې دوی موږ ته څلور اپشنه راکړي دي. نو یو تا ته وایي اپلوډ. اپلوډ دا معنی چې ته دغه خپله ډیټا واخله په سکای ډرایو کې حساب کړه، لکه څنګه د تېره ورځ موږ ویلو کلیک ورکو پر اپلوډ باندې. انټرنیټ باید موجود وي. موږ کولی سو چې د خپل فایل انټرنیټ ته چې کو اپلوډ یې کو په هغه سکای ډرایو کې حساب کو. موږ ولیو دغه سکای ډرایو درې ګټې لري. یو دا دی چې موږ تاسې کولی سو د خپله ډیټا په سکای ډرایو کې حساب کو چې هر مال وغواړو بیرته اکسس ورته پیدا کولی سو. بل دی بیک اپ ځینې اخیستلی سي زموږ د ډاټا څخه چې زموږ د ډاټا بیک اپ په اسانۍ سره پروت دی. هر وخت چې وغواړو موږ کولی سو خپله ډاټا بیک اپ بیرته وګورو. بله ګټه دا وه چې موږ ویل که زموږ کمپیوټر خراب سي زموږ ډاټا ته کم زیان نه رسېږي، ډیټا مو ورې پرته وي. نو تاسو کولی سئ چې ورې بیرته خپله ډاټا شیر کړي در سره. بل هم په دې ځای کې لرو شیر. شیر بیا شریکول ته ویل کېږي. که چیرې موږ دغه فایل په سکای ډرایو کې ثبت کړي، دا مو هم تېره ورځ عملي کړی دی، بیا کولی سو د خلکو سره یې شریک کو. احمد او د محمود ایمیل ادرس ورکو، هغه کسان بیا کولی سي د هغه زموږ په فایل کې ایډیټ وکړي. بل په دا ځای کې لرو کاپي پیت. کاپي پیت دا معنی چې د دغه فایل هغه ادرس کافي کراته هغه فیت هغه ادرس یې موږ ته څه کېږي کاپي کېږي. بیا چې نو هر ځای په هغه سکای ډرایو کې موږ کولی سو چې دغه پیسټ هم کړو دلته. ګور دا زموږ د فایل اوس دغه پیت دی چې موږ هلته کاپي کوي، کنټرول وي مو واله چې پیسټ صورت. نو دلته وایي دغه فایل چې دی په سی ډرایو، ځکه موږ ول د ډیسکټاپ ټوله شیان په سی ډرایو پر مربوط دي. نو وایي دا سی ډرایو دی، یوزر یې دغه روزي دی او ډیسکټاپ باندې دی ثبت شوی دی. په ډیسکټاپ کې مثلا د کندهار په نامه سره ثبت شوی دی. دا زما نوم هم انسټالیشن یو بل چا ورکړی و، دا زما د کمپیوټر ده، هغه نوم هم غلط لیکلی دی. بل په دې ځای کې لرو اوپن فایل لوکیشن. دغه فایل لوکیشن راته وښیي دا په کوم ځای کې ثبت دی. نو دی هغه لوکیشن یې راته وښیي چې په مای کمپیوټر، په سی ډرایو او ډیسکټاپ کې دا ثبت شوی دی. دوم په دې ځای کې بیا لرو پروټیکټ ډاکومنټ لرو. پروټیکټ خپله ساتلو ته ویل کېږي، یعنې دغه موضوعات ټوله پر ساتلو پورې مربوط دي. نو اول په دې ځای کې لیکل شوی دی always open read only. دغه فایل د ریډ اونلی په شکل ښکاره کوه. ریډ اونلی داسې یو شکل ته ویل کېږي چې موږ په دغه فایل کې تغییر نسو راوستلی. نو دلته تاسو ته یو میسج درکوي وایي prevent accidental changes by asking readers to option to opening to editing. دا معنی چې دغه فایل ته ماته د ریډ اونلی په شکل راخلاص کړي. کله چې راخلاصوي ستاسو څخه به سوال کېږي چې دا د ریډ اونلی په شکل غواړي او که یا ریډ اونلی. دا معنی چې نور تغییر مه راوله، خلاصه خبره. اوس دغه فایل چې موږ راخلاصو نو دی زموږ څخه سوال کوي په کښې چې دا د ریډ اونلی په شکل غواړي. ته به ورته وایي کله چې تاسو په کمپیوټر کلیک وکړئ ستاسې په کمپیوټر کې په اتوماتیک ډول سره دی شکل تاړي. ګور نور تغییر نه راځي. که دا موږ کلوز کړو او دی راخلاص کړو، زموږ په فایل کې نور تغییر موږ ته نسي راتلی په کښې کې. دا د چی شکل ته اوښتی دی؟ د ریډ اونلی. ګوره دا ټایپینګ نور کار نه پکښې کوي. او دلته یو میسج هم تاسو درکوي وایي this modification is not allowed because the document is open for viewing only. یعنې دا معنی تاسو چې موږ تغییر راولو دی وایي دا ستا ډاکومنټ کې تغییر نسي راوستلی ځکه دا یوازې د ښکاره کولو دپاره دی. په هر صورت ورته وایي چې ایډیټ ډاکومنټس، بیرته ایډیټ ډاکومنټس ته واړو، کنټرول یې سیو ثبت یې کړي در سره. بل نامه یې نه ثبتو، بیرته راځو دا ټک مارسو. بیا ورته وایي چې یا ته اوس دا په یو بل نامه راته ثبت کړه، سیو یې کړه په ډیسکټاپ باندې د کندهار 1 2 3 په نامه سره سیو وکړي. بیا هم فایل ته راځو. په فایل کې بل دا ټک مار ځینې سکو د ریډ اونلی. بل په دې ځای کې لیکل شوی دی انکرپټ وث پاسورډ. پاسورډ پروټیکټ دیس ډاکومنټ. که غواړو چې دغه فایل ته پاسورډ ورکړو، که چیرې دا زموږ دپاره ډېر مهم اسناد وي نو موږ انکرپټ وث پاسورډ ورکړو. دلته تاسو څخه پاسورډ غواړي. هر پاسورډ چې ورکړو، فرض کړه پاسورډ مو ورکړي جان. دا پاسورډ همیشه په هر پروګرام په هر چې ورکوي 2 وارې غوښتل کېږي د دې دپاره چې موږ اطمیناني سو دغه زموږ پاسورډ صحیح دی او که غلط. سیو ثبت کړم. اوس چې دغه فایل موږ راخلاصو زموږ څخه پاسورډ غواړي، بغیر له پاسورډه راخلاصیږي نه.
پاسورډ فرض کړه موږ غلط پاسورډ وکړو دی وایي د پاسورډ ټایپ از انکریکټ دا پاسورډ غلط دی نو موږ ته راځو صحیح پاسورډ وکړو چې پاسورډ دی جان اوکې که فایل خلاصېږي که غواړو چې د هغه پاسورډ بیرته له منځه یوسو بیرته پر د هغه انکرپټ پاسورډ کلیک وکړئ دغه پاسورډ په سر کې ودرېږي بک سپیس بټن چې یو توری فاکس اوکې کې کلوز یې کړئ سیف دا تغیرات ثبت کړئ اوس هر کله چې دغه فایل راخلاصو بغیر له پاسورډه راخلاصېږي کوم پاسورډ زموږ څخه نه غوښتل کېږي بل څه چې موږ لرو په دې ځای کې ریسټریکټ ایډیټینګ لرو ریسټریکټ معنا حدود ایښودل که غواړو چې دغه فایل ته موږ تاسې حدود کښېږدو چې خلک په دغه فایل کې څه ډول تغیرات راوستلی سي نو دا موږ دلته کولی سو په ریسټریکټ ایډیټینګ کلیک وکړئ اول خو موږ دا خبرې زه نه تشریح کوم فقط صرف دا ټیک مارکونه ورکړئ وروسته بیا راځم دا مفهوم تشریح کوم چې دې مفهوم چیش دی پاسورډ مې ورکړئ جان پاسورډ کې اوس زموږ په فایل کې څوک تغیر نسي راوستلی دا عین دا رقم یو شکل سو که دغه ریډ اونلی یا مارک از فاینل فرق یې دا و د دې سره چې هغه هر چا دا ټکمار ځینسته کوی دا ځای ته راتلی ټک مارک به ځینسته کوي خو د دې څخه دغه ټک مارک څوک نسي سته کولی ځکه دا پاسورډ لري که پاسورډ ځینسته کو اوس په دا فایل کې هر څوک تغیر راوستلی سي اوس نو په دې ځای کې کله چې موږ تاسې پر ده کلیک وکړو بله مهمه خبره چې لرو په دې ځای کې د ریسټریکشن مطابق چې ده هغه په دې ځای کې موږ ته وایي فارمټینګ ریسټریکشن لیمیټ فارمټینګ ټو سلیکشن اف سټایل ما چې کوم سټایلونه انتخاب کړي دي هغو ته اجازه ورکړه یعنې دا معنا چې موږ دلته ځینې ریسټریکشنو ته اجازه ورکړو چې دغه سټایل دي زما د پاسورډ سربیره په دې فایل کې تغیر راولي نو دا هغه سټایلونه دي چې کوم سټایل ته تغیر وکړئ سلیکټ آل ټول سټایلو ته اجازه ورکوم نه نیوته نه ورکوم پکښې کې ریکمنډډ مینیمم ته خپله ورته پیشنهاد کړئ چې په دغه سټایل کې ته تغیر راوستلی سي دا ځینې د هیډر ډیزاینونه دي ځینې د فوټر ډیزاینونه پکښې کې دي ځینې د ټیبل مطابق پکښې کې دي ځینې دغه سټایلونه پکښې کې نو هر سټایل چې تاسې انتخابوئ هغه په دې ځای کې تاسې اجازه ورکولی سئ چې دغه ته ورکړئ دا بیا د دې دغه درې ټکمارکه چې دی دا بیا د فارمټینګ مطابق دي الاو اټو فارمټ ټو اووررایټ فارمټینګ ریسټریکشن دی پکښې کې بل بلاک تیم او سکیم سویچینګ دی پکښې کې بل بلاک کویک سټایل سیټ سویچینګ دی چې دغه سویچونو ته ماته فعاله کوه یا هم بلاک کرته یعنې دا معنا چې دې ته اجازه ورکړه او دا دوباره ته بلاک اوکې که دا معنا چې موږ اوس که څه هم پاسورډ مامور کړي د جې معنا دا دی چې دغه شان د اجازه ولري چې دغه زموږ په فایل کې تغیر راسي اوس نو موږ دلته ایډیټینګ دوامه خبره کوو ایډیټینګ ریسټریکشن دا خو د سټایلو دپاره دا بورډ ایټالیک وانډرلاین دا سټایلونو اوس په دې ځای کې د ایډیټینګ دپاره موږ ټک مارکونه ورکوو نو اول دلته لیکل سوی دی نو چینجز ریډ اونلی فقط یوازې جویل سي نور چې تغیر نه پکښې راځي نو بل په دې ځای کې درته ایوری ون آیا د هر چا دپاره دا خبره ده بلکل د هر چا خبره ده دغه ایوری ون مفهوم دا دی که تا یو ځای انتخاب کړی و او دا ټکمارې ورکړي دا معنا چې دغه زموږ په انتخاب سوي ساحه کې باره تغیر راتلی سي که نه یې نسي راتلی او دغه ایوری ون بل بیا د نیټورک دپاره دی چې موږ نیټورک جوړ کړی نه هغه خلک چې موږ تاسې په ډومین کې لرو د هغو ادرس موږ دلته یوزر نیم کاپي کړی دلته بیا موږ پیسټوو بیا هغو نفر په دې ځای کې تغیر نسي راوستلی نور کسان بیا راوستلی سي اوس سټارټ پروټکشن یې کړه جان پاسورډ وکړئ جان اوکې کړه اوس په دې ځایو کې تغیر نسي راتلی مګر په دې ځای کې بلکل کولی سو چې موږ ته تغیر راولو دلته وایي هایلایټ د ریجن آیکن ایډیټ هغه ساعت چې زه ایډیټ کولی سم هغه راته هایلایټ کړي ګور دا هایلایټ شوی دی که دا ټکمار لیست کړو هغه هایلایټ شوی ساحه ایسته کېږي بیرته ورته وایي چې سټاپ پروټکشن یا دا پروټکشن ودرو جان یې پاسورډ دی هغه درېږي پاسورډ مو جان وکړي بل څه بل په دې ځای کې موږ ته وایي چې یا ته ټرک چینجیز راته غیر فعاله کړه ټرک چینجیز بیا موږ تاسې پر ویب ټیپ کې انشاءالله الرحمن وایي دلته چې ټرک چینجیز دا معنا چې دغه زموږ په فایل کې که څوک تغیر راولي هغه به موږ ته نښاني کېږي نو زه ورته هم دغه ټرک چینجیز ته پاسورډ ورکړه ټرک چینجیز ته هم پاسورډ ورکړئ خان اوس چې په دې ځای کې دی هر تغیر راولي هغه تا ته نښاني کېږي که یو ساحه دی ډیلیټ کړي هغه هم ورته نښاني کېږي دا به انشاءالله دلته وایي اوس دغه زموږ ټرک چینجیز پاسورډ اخیستی زموږ ټرک چینجیز څوک غیر فعاله کولی نه سي ولې دا څوک نه مخکې خو هر چا دا ټکمار ځینسته کولی سي بېرته بیا غیر فعال کړي اوس د پاسورډ واخیستی نسي غیر فعال کولی بېرته ورته وایي چې دا پاسورډ یې ودرو
یعنې مخکې داسې یو شکل لري. ګوره ټرک چینجز افعاله دي، څوک د بیرته ټرک چینجز انسټال کوم ساده حالت راوړي. اما که دلته موږ ټرک چینجز ته پاسورډ ورکړی بیا څوک تغیر نسي راوستلی. دغه رقم دلته کولی سو چې دغه کمنټ غیر فعال کړو، کمنټ ته پاسورډ ورکړو. دغه رقم کولی سو چې فیلنګ اینډ فارمز په فارم کې بند کړو. ګوري دا فارم ډیر مهم دی. دا تاسې د خارجان عموما د یونما وګوري، USAID وګوري، دا غټ کمپنیان دي مثلا داسې فایلونه جوړ کړي. مثلا په دې ځای کې تاسو ته لیکلی نیم، په دې ځای کې لیکلی فادم، هغه خو هغه د فارم شکل لري، جدولو داسې لیکنه درته کړي. مثلا تاسو ته څوک سوالو جواب ورکړي، دلته جواب په د جواب کې ته تغیر راوستلی سئ، مګر په سوال کې تغیر نسي راوستلی. مطلب دا چې دغه ځایونه چې ما انتخاب کړي دي، دا معنا چې ته په دې ځای کې ما ته تغیر راوله، خو په نور ځای کې مه راوله. دغه کار چې کېږي دا هم په ده باندې د ریسټریکټ ریټینګ په واسطه کېږي. دا ټیک مارک هم ورکوو چې هغه فارمټو ته اجازه ورکړي، که نور کې هم مشکل نشته. فارمټ دا معنی شي نو چینجز ریډ اونلی دی، دا ټیک مارک ورکړي. دا که فارم و بیا دا انتخاب کړي، دا چې اوس ټیبل نه دی نو ساده نو چینجز ریډ اونلی انتخاب کړي. ایوری وان د هر چا دپاره پاسورډ ورکړي، فرض کړئ خان. اوکې اوس دلته په دې فایل کې موږ څه تغیر نسو راوستلی، مګر دلته بالکل کولی شو ولیکو چې دا احمد دی. زموږ په انتخاب سوې ساحه کې تغیر راځي راته. بیرته پاسورډ ایسته کړو خان. بیا هم فایل ته راځو. په فایل کې د هغه ادامه بل په دا ځای کې ریسټریکټ اکسس لرو. ریسټریکټ بیا هم حد ایښودلو ته ویل کېږي. د ریسټریکټ وظیفه دا ده ریسټریکټ اکسس چې موږ تاسې خلکو ته 3 ډوله سیټینګ ټاکلی سو چې څوک په دا فایل کاپي کې، څوک تغیر پکې راولي او څوک یې پرنټ کړي. موږ تاسې باید IRM فعاله ولرو د دې دپاره. IRM چې دی خپله د انفارمیشن رایټ منیجمنټ مخفف دی. دا معنا چې په دې کې موږ تاسې خلکو ته حدود ټاکو چې احمد ته دا کار وکړه ته دا کار مه کوه پکښې کې. د دې دپاره باید اپلا موږ تاسې هغه خپل سکای ډرایو ID هم راخلاصې کړي. په هغه کې موږ باید دا سیټینګ فعاله کړي پکښې سره. هلته سیټینګ فعاله کېږي، سیټاف یې ټاکل کېږي، سیټینګ ټاکل کېږي چې معنا څوک تغیر راولي بیا کېږي پکښې. اوس ګور دلته وایي this document is protected and we couldn't connect to the internet to check your permission. Please try again when you are online. وایي کله اوس ته د وایي دغه ډاکومنټ ساتل شوی دی او موږ اوس د انټرنیټ سره نه یو وصل، نو ته مهرباني وکړه وروسته کوښښ وکړه چې د انټرنیټ سره وصل شې. بیا په هغه کې موږ څورته ټاکو پکښې کې چې دغه تغیر چې راسي دغه تغیر نه راځي. دا عموما د لوی کارپوریشن دپاره د لوی کارپوریشن دا معنی چې تاسې په ډېر کسان په ګډ سره کار کوي. مثلا اوس پوهنتون دی، مثال فرض کړئ 12 پوهنځي دي، دا 12 پوهنځي کې مامورین دي، استادان، کارمندان دي، یو فایل جوړېږي. فایل کې بیا ټول تغیر پکې راوستل شي. نو هغه اداره ولاړېږي خلکو ته هلته اجازه ورکړي چې احمد ته د پرنټ سیټینګ ټاکلی سي، محمد ته یې ډیټولی سي. دا حدود چې ټاکي دا په دې ځای کول سي. خو مخکې چې څه په سکای ډرایو کې باید دا فایل ثبت سوي، دا یو په هغه ځای کې باید دا سیټینګ ورته ټاکل سوي، 2 دریم بیا موږ کولی سو چې دا حدود وټاکو چې څوک په دا فایل کې تغیر راوستلی سي. بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو اډ ډیجیټل سیګنیچر. دا هم موږ څخه انټرنیټ غواړي. ډیجیټل سیګنیچر خو امضا ته ویل کېږي. دلته مطلب د سیګنیچر نه دی، دلته مطلب د مایکروسافټ کمپنۍ سرټیفیکیټ ترلاسه کول دي په دې ځای کې چې بیا تاسو کله چې پر دغه فایل باندې تطبیق کړئ ستاسو فایل خپله پاسورډ اخلي، نور تغیر نه راوستل کېږي. بیرته په هغه سرټیفیکیټ په داخلېدلو سره هم په دا فایل کې تغیر راوستلی سو، هم بیرته کولی سو دغه فایل ته پاسورډ ورکړو. یعنې دا هم عین دغه رقم پاسورډونه دي. دا موږ په خپل کمپیوټر کول دا د انټرنیټ په واسطه ډیجیټل دي چې موږ تاسو ډیجیټل سرټیفیکیټ ترلاسه کوو. دغه په واسطه داخلیږو، فایل پاسورډ اخلي او بیرته دغه په واسطه داخلیږو په فایل کې ایډیټ راوستلی سو. بل په دې ځای کې مارک از فاینل ورو. مارک از فاینل یعنې د الویز اوپن ریډ اونلی شکل لري. دغه ریډ اونلی شکل چې و دا په 2019 افیس کې اضافه شوی دی، په 2019 ورډ کې شته. دغه په 2014 کې و د پر ځای په کار ځای کې دی. اوکې که کله چې مارک از فاینل ته واړو په ډیسکټاپ باندې د نیم په واسطه سره صاف کړئ. اوس دغه موږ فایل مارک از فاینل ته واوښتئ. موږ په دې فایل کې تغیر نسو راوستلی. بیا موږ دلته وایي you can't make these changes because the selection is locked. د سلیکشن لاک شوی دی، تغیر نسي راوستلی. نو اوس په دې ځای کې موږ تاسو لرو مارک از فاینل وایي دغه وایي an author has marked this document as a final to discourage editing. دغه فایل تغیر نسره ایډیټ نه وی که په هر صورت په دې فایل کې موږ تغیر راوستلی سو.
نو د مارک از فاینل وظیفه دا ده که غواړو چې دغه فایل داسې واړو چې نور زموږ په فایل کې څوک تغیر نه راولي د مارک از فاینل په واسطه کولی شو زموږ په فایل کې څوک تغیر نور نشي راوستلی. بیا هم فایل ته راځو بل په دې ځای کې لرو انسپیکټ ډاکومنټ لرو. انسپیکټ ډاکومنټ دا معنی مخکې د دې څخه چې دا موږ ویب سایټ ته دغه پبلیش کو یا هم په کمپیوټر کې حساب کو نو ځینې شیان دی موږ ته وایي چې ته فلا دغه شیان در سره چیک کړه چې د دغه شیان څخه استفاده سوې ده که یا او هغه داسې شیان دي چې باید هغه باید موږ استعمال یې نه کړو هغه شی باید دې ستو کړو راسره. نو دې ځای ته راځو انسپیکټ ډاکومنټ ته راته چیک یې کړه دا زموږ فایل یس. نو ګوري په دې ځای کې زموږ دا شان ګوره زموږ کمنټ راته ګوري زموږ ریویو هغه ټرک چینجز راته ګوري زموږ د ډاکومنټ پراپرټیز ګوري پکښې کې دغسې امبیډډ فونټ ګوري ماکروګانې ګوري کلیپس دا شان ګوري. مثال اوس ګوره که موږ دلته یو کې کیدای سي ډېر شیان یوازې د لیکوال استفاده سوی ده مثلا موږ راځو د هیډر فوټر سیز په آیا ګورو چې دی په حقیقت سره هم دغه کار کوي که نه کوي. زه د هیډر سپلای استفاده کوو کندهار مې استفاده وکړه دا یو هیډر مې استفاده وکړه دوهم رالم دلته مې ځینې لیکنه هایډ کړله بیا وروسته انشاءالله وایي دا شان مازې فقط هلته ګورو چې واقعا هم دغه کار کوي که یا چې زموږ راته ښیي چې دا شی څه استفاده سوی ده که یا او دلته مې ولیکل کندهار یو هیډینګ مې هم ورکوي دا رقم او دا مې کولیپس هم کوي په شک سره. بل دې ځای کې بیا رالم یو کمنټ مې هم ورکوي او دې ځای کې مې ټرکچنجیز هم راوستل. اوس نو زه مخکې د دې څخه دا پبلیش کړم دا ډېر بد ښکاره کېږي دا کمنټونه دا شی ګوري په دې ځای کې لا موږ ته وویل کمنټ شته ریویژن شته ډاکومنټ پراپرټیز د لیکوال اترس نیم دی د لیکوال نوم شته هیډر او فوټر شته پکښې کې هیډر شته مثلا د هغه رقم کرکټر فارمټ چې هایډ کړی دی پکښې هیډینګ جوړ کړی دی. نو اوس که زه کلیک پر وکړم دی به هغه ټول ته سر نښان وکړي دا معنی چې دغه شان څخه استفاده سوې ده. اوس که موږ ریموو کړو هغه شیان زموږ دا بیرته ټوله خپله ښکاره کېږي راته ریموو ګوره هغه لیکنو شیان چې موږ کوم هیډینګونو شیان کړي ټوله د لیکوالانو نومان شیان ټوله انسپیکټ بیا چیک کوئ نور مشکل نشته. نو ګوره هغه زموږ فایل ټوله اصلاح اوس خپله دې حالت ته واوښتی. نو د انسپیکټ ډاکومنټ وظیفه دا ده چې دغه زموږ فایل زموږ دپاره چیک کوي چې کوم شیان چې موږ استفاده کړی چې هغه باید را نسي دی یې راته ښیي. بل موږ په دې ځای کې لرو چیک اکسیسیبیلیټي لرو. د چیک اکسیسیبیلیټي وظیفه دا ده چې دغه زموږ فایل زموږ دپاره چیکوي چې آیا په دغه کې کوم مشکل شته که نه داسې مشکل چې موږ په لیکنه کې خپل د حدود څخه زیاته فاصله ورکړي یعنې خپل حدود یې دا دي چې موږ یو لیکنه کوو چې یو لغات مو ولیکئ د یوه تورې په اندازه باید فاصله ولري نور نه که چیرې موږ ډېره فاصله ورکړي دا د انسپیکټ ډاکومنټ وظیفه ده چې دا زموږ مشکلات پیدا کوي. مثلا که موږ دلته ولیکو هی is a boy او یک دختر است او هغه یو هلک دی نه ټوکې ټوکې به کوو کله کله. نو په دې ځای کې اوس موږ ته څه وایي چې دوه ځایه تا کرکټر چیز کړی بلینک راوستل دی یو دا ځای دی دا د موږ انتخاب کړی دی واي فکس ولې دا مشکل باید حل کړو. دا مشکل د جې دپاره باید حل سي که چیرې موږ سکرین ریډر ورته بسته کړو چې دا جملې خپل راته وایي نو بیا دی موږ ته د دغه خالي پر ځای باندې بلینک لغات کاري نو خلک بیا دا فکر کوي چې دا زموږ دپاره چشتي یو لغات دی نو ډیلیټ بټن یو سپیس ورکو تر څو دا مشکل حل سي. دا د چیک اکسیسیبیلیټي وظیفه وه. بل په دې ځای کې موږ لرو چیک کمپیبلیټي. د چیک کمپیبلیټي وظیفه دا ده وایي چیک فار فیچرز ناٹ سپورټډ بای ارلی ورژن اف ورډ. د ده وظیفه دا ده چې که چیرې موږ دغه فایل په 2003 کې ثبت کړو ځینې شیان زموږ دا کار نه راته کوي نو مخکې دې څخه چې اوس یې موږ په 2003 کې ثبت کړو هغه موږ ته پاڼه میسج راکوي چې ستا دغه شی به کار ونه کړي. مثلا دې څه مو استفاده وکړل اوس که موږ راسو دا فایل ثبت کړو په 2003 کې دی به مخکې دې ثبت کړو پلا دی موږ ته میسج راکوي ګوره وایي افیکټ ون ټیکسټ ویل بي ریموټ پر دا خط چې کوم افیکټ دی دا د منځه ځي دا میسج راکوي. که چیرې راسو دغه فایل په دغه 2003 کې ثبت کړو عین دغه میسج به راکړي په ډیسکټاپ یې ثبت کړه د کابل په نامه سره
دا په 2014 کې مصاب کې دغه 2019 کې اوس راځو په 2003 کې ثبتو په ډیسکټاپ باندې ته صاحب کې د 2003 په شکل اوس عین دغه میسج مشترک کول کې ګوره دلته مرتضی وایي و افیکټ اون ټیکسټ ویل ریمووډ دا افیکټ من ځکه دا په دې خاطر چې دغه فیچرز په 2003 کې نه وو کله چې ته کنټینیو کې هغه د منځ هغه افیکټ ساده لیکن ګور دا کار نه کوي ځکه په 2003 کې دا نه وو دا نشته په 2003 کې نو دا که ځکه زموږ دپاره کار نه راته کوي بیا هم فایل ته راځو نو اوس دلته کمپیبلیټي موډ لرو او دلته هم کمپیبلیټي موډ لرو کمپیبلیټي موډ چې موږ وینو د جې معنا دا ده چې دا کښته ماډل دی په لوړ ماډل کې راخلاصوی دی نو موږ ته چې کنورټ یې دا د جې دپاره کنورټ و چې بیرته هغه د 2019 خصوصیات فعاله سي چې بیا موږ د هغه څخه استفاده وکولی سو اوکې کله چې مو اوکې کړي ګور دا یې دلته راته فعاله سو سکرین شاټ هم فعاله سو دی هم دا یې راته فعاله سو بل په دا ځای کې لرو ریکور انسیف ډاکومنټ دا د 2019 څخه بیا تر 2014 پورې یو بله ځانګړتیا ده هغه فایلونه چې موږ راخلاص کړي وي خو ثبت کړي مو نه وي د یو دلیل په اساس موږ څخه کلوز سوی وي مثلا یو دام برق در باندې تللی یا مثلا کمپیوټر ورډ جام سوی دا فایل کلوز سوی پکښې کې خپله ستاسو څخه سوال نه یې کړی چې زه کلوز سم که نه نو هغه موږ کولی سو چې بیرته یې ریکاور کړو پر ده کلیک دا ټول هغه فایلونه دي چې موږ راخلاص کړي دي خو ثبت کړي مو نه دي مثلا دا فایل دې درښیي چې په دغه نامه سره و په دغه تاریخ سره ثبت سوی دی او دونه هم سایز دی نو هر فایل چې موږ راخلاصو مثلا دغه د کندهار فایل دی چې د 2019 کال پر 9 میاشتې پر 9 تاریخ پر 15 بجې و 2 کې باندې ثبت سوی دی که ته غواړې چې دا راخلاص کړې اوپن یې که هغه فایل تاسو ته راخلاصېږي دا دې راخلاص اوس که موږ ثبتوئ په سیوا څه کار اخلو ثبتوئ که نه یې ثبتو که چیرې موږ داسې کلوز کې زموږ څخه سوال ونه کړي دغه فایل موږ کولی سو چې بیا ریکور کړو اما که چیرې دا رقم زموږ څخه سوال وکړي چې ته دا تغیر ثبتی که نه ثبتی که تا ورته سیف خو سب وسي که ورته ډونټ سیف بیا ته نه سې ریکور کولی ځکه ده تا ته میسج درکړی دی چې ته دا ثبتی که نه راته ثبتی دا اوس زموږ د فایل ټیپ درس نور به انشاءالله الرحمن سبا د خیر سره پروګرام به د هوم ټیپ څخه شروع وکړو د الله په امان خدای دې وکړي چې ډېر څه مو ځینې زده کړي وي که کوم ځای کې مشکل و ما ته په دغه شماره سره زنګ ولی سي د فیسبوک د لارې مې تعقیبولی سي او همدارنګه ایمیل هم راته استولی سي انشاءالله ستاسو مشکل به پر وخت حلیږي